د موږ له ټولو دعوتګرو علماو نه مو هیله همدا ده، نه مشران دي، ټول له موږ نه مشران دي، موږ د یو کشر ورور په صفت له دوی نه دا هیله کوو. یقینا د تاسو دا هلې ځلې په میډیا کې دا د ستایلو دي، نو موږ او تاسو به تر خپله وسه پورې نه احساساتي کیږو. د خپل دین دفاع، د خپل قرآن دفاع، د خپل عقیدې دفاع، د مؤمنانو د مسلمانانو دفاع به په نره سره، په غیرت سره، په همت سره، په میړانې سره کوو. ما خپله یو تجربه کړې ده، هغه دا ده چې د دین دښمنان همیشه کوشش کوي چې د تاسو له احساساتو نه غلطه استفاده وکړي. اوس که بعضې صفتونه په دوی کې وي او په هغو صفتونو دوی موصوف سي، هیڅ باک و حرج پکې نسته، لیکن پر ځای د دې چې خدای مه کړه بیا یو وخت کې څوک ګوته ونیسي د موږ او تاسو علماو ته، د امت علماو ته، لویانو ته، نو بیا به موږ او تاسو ملامت یو. نو له ټولو دعوتګرو علماو نه، له دوی ټولو نه مو هیله دا ده چې راځئ یو څه حوصله په ځان کې پیدا کړو. د دین دښمن په هر کمین کې او په هر ځای کې راته ناست ده، له سیکولرانو سره، له ملحدینو سره، د کلیسا له مزدورانو سره. دا خلق په کنځله باندې نه خفه کیږي، ځکه هغه غواړي چې د تا هغه تیز ویل بیا بیرته د تا په خلاف استعمال کړي. ملحد ته د کلیسا مزدور ویل او یا سیکولر ته د کلیسا مزدور ویل، دا د دوی دپاره ډیر ښه صفت ده او په دې صفت باندې موصوف کړي. پاته سو د ټاس پیداوار یا د متعې اولاد د الله دین او قرآن ته یې رابولو او یو ځل بیا ورته وایو چې علمي میدان ته راسیه. په علمي میدان کې تاسو د موږ په دې 4 میاشتې سفر کې چې په دې میډیا کې مو کړی ده، یو ورځې تاسو یوه خبره د یوه اهل سنت والجماعت موږ ته وښیاسته چې تاسو ته دې تیزه کړې وي. خو کله وخت کې چې تاسو ګورئ، په خدای قسم که د هیچ چا مور و پلار دومره کنځلې سوي وي لکه د موږ چې کنځلې سوي، موږ یو ورځې د مور و پلار دفاع نه ده کړې له تاسو نه چې څومره مو زړه وي دومره توهین او سپکاوی کوئ. خو دا مو درته ویلې چې ګورئ، د صحابه و ګستاخ، د رسول الله د ناموس ګستاخ، دا په هیڅ شکل د اشکالو د صحابه په دفاع کې تر خپل سر نه تیر یو، د صحابه په دفاع کې تر خپل وینې نه تیر یو، تر خپل اولادونو نه تیر یو. نو چې راځئ په علمي میدان کې ټولو آغاګان دی واوري، علمي میدان ته راسئ. په علمي میدان کې مو خپل ایمان ثابت کړئ، خپل اسلام مو ثابت کړئ. ما تاسو نه په 2 سوالونو کې یو سوال دا کړی دی چې میدان ته راسئ چې تاسو کوم امام منئ، آیا رښتیا تاسو اهل بیت منئ که نه منئ؟ نو له ټولو دوستانو نه مو هیله همدا ده، خواهش مو همدا ده له ټولو دعوتګرو علماو نه چې د کلیسا مزدوران دوی غواړي چې تاسو په هره خپرونه کې احساساتي کړي او د کلیسا په دروازه کې چې ناست دي او ټوله ورځ د کلیسا مزدوري کوي او د کلیسا جاسوسي کوي. دوی غواړي چې د تاسو له احساساتو نه غلطه ګټه واخلي، غلطه استفاده وکړي. خو ان شاء الله الرحمن دې ته به رابیداریږي. د موږ دعوتګر ان شاء الله الحمدلله الله جل وعلا دوی ته ډیر لیاقت ورکړی ده. په دې مؤمنانو یې خوا بدیږي، زړه یې درد کوي. نو داسې کله کله یوه تیزه خبره کیږي جنې، یا له موږ نه تیزه خبره کیږي، یا له نورو دوستانو نه تیزه خبره کیږي، نو نیسي زغملی، یا صبر نسی کولی، یا حوصله نسی کولی. نو تر خپله وسه پورې به ښه حوصله کوو له د کلیسا له مزدورانو سره. تاسې وګورئ کله وخت کې چې ما د ابوبکر رضی الله عنه دفاع، د رسول الله د ناموس دفاع مې شروع کړله،
تاسو وګورئ ملحد او د کلیسا مزدور او رافضیان دا ورونه دي سره د یو پلار زامن دي بالکل دی له یوې کلیسا نه اوبه را اخلي او چیښي. ما چې کله د روافضو باندې رد وکړل همدا د افغانستان ملحدین او سیکولران د سکاټ میلر زمنې دفاع ته راووتل که راونه وتل؟ بالکل راووتل ډلې راووتل وقرسي بالکل. ګوري پر ځای د دې چې د رسول الله د ناموس دفاع یې له ما سره کړې وای، پر ځای د دې چې د رسول الله د صحابهو دفاع یې له ما سره کړې وای، خو د بایډن زامن او دا اوس دوباره ډبل د ټرامپ زامن سیکولران او ملحدین دې راودانګل د روافضو دفاع ته، د قوم دفاع ته یې راودانګل. د رسول الله دفاع وای پروا نه کوي، د رسول الله توهین او سپکاوی، د رسول الله د ناموس، د رسول الله د صحابو توهین او سپکاوی د کیږي. خو ګوره د پښتنو په خلاف باندې وای څه خبره ونه کړې ماته ویلي. نو ما ورته ویل ما د پښتون کافر او د امریکې کافر یو شان دي، ښه دا یاد وساتئ. نعره تکبیر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ما ته چې په ایران کې د ما د ابوبکر توهین کیږي هغه ته میم کافر ویلی دی، که په باړه چنار کې راته کوي هغه ته هم کافر وایم، که په پېښور کې راته کوي د ابوبکر توهین هغه ته هم کافر وایم، که په کابل کې راته کوي هغه ته هم کافر وایم. ډوډۍ مونږ د خوړلې ټول ویده یاست یار. نعره تکبیر اکبر الله اکبر الله اکبر. نو که تاسو خیال کړی وي نو د ورور خو په ورور باندې شفقت وي که نه؟ بالکل وي که نه وي؟ بالکل وي، مینه وي، محبت وي، شفقت وي. اغاګان په اول سر کې د دوی اغاګان سي قرآني میدان کې ناکام سول، د اهل بیتو په درواغجنه دعوه کې ناکام سول، نو لاړل د ملحدینو په لیفونو کې ورسره کېنستل. په یاد مو دي که مو په یاد نه دي؟ مو یادېږي، بالکل مو یادېږي. هغوی ته یې پناه یوړله ځکه الحاد دا د یهودیت مشر زوی ده او رافضیات دا د یهودیت دوهم زوی ده. نو دا دواړه ورونه و یو بل ته یې زړګانې و فریادونه وروړل. نو په خدای قسم دا مو خپل فکر، دا مو خپل سوچ و عقیده ده، او ان شاء الله الرحمن د تاسو اخلاص غواړو، د تاسو صداقت غواړو، د تاسو مینه غواړو چې بل وخت کې بیا خپل دعوتګر دې ته مجبوره نه کړي چې مسلمانه د تا له لاسه میډیا پرېږدي. بشک مسلمانه د تا له لاسه هیڅ یو دعوتګر به د ملحد له لاسه میډیا پرې نه ږدي، هیڅ یو دعوتګر به د دین د دښمن او د عقیدې د دښمن له لاسه میډیا پرې نه ږدي. مسلمانه د تا د بېغیرتي په خاطر به میډیا پرېږدي، د تا د بېوفایي په خاطر به میډیا پرېږدي، د تا د هغه زړه کې چې کوم په صداقت، په میړانه او په غیرت وفاداري وي که دا وه نو ان شاء الله الرحمن دعوتګر به دې په تا سره لوړی وي، ته به په خپل دعوتګر سره لوړی وي. او که خدای مکړه دا نه وي نو بیا به همدغسې یو نن مې یو خبره عجیبه یو ټوکه به پکې وکړم چې لږ را بیداره سي، ویې کړم که یې ونه کړمه؟ قربان وکړئ ټوکې نم جار شو. بالکل یې وکئ. د میډیا کې د ابوبکر دښمنان دې ځای ته راورسېدل او د ام المؤمنین عائشې رضی الله عنها دښمنان، د رسول الله د ناموس دښمنان دې ځای ته راورسېدل. بیا د بي ډېره معافي وایي یو وخت کې څوک تللی و د بولو دپاره حمام ته تللی و، نو بیا د حمام په دروازه باندې لیکلی سوي و چې که هر څومره نر خو دلته به څه شی کوې پرتوک به باسې نه. نو ویل تشناب نه په منډه راوتلی و چې دا اوس څنګه خبره. نو ګورې د خپلو دعوتګرو تر څنګ په اخلاص ودرېږي، که هر څنګه وي په دې میډیا کې له الحاد او له رافضیت نه به پرتوک وځي دلته. الله اکبر. ان شاء الله دا یاد وساتئ. د ما په دې هسې یو خبره را یاد
اوس دې اندازې ته د ابوبکر د عمر دښمنان را رسېدلي دي، د ام المؤمنین عایشې رضی الله عنها دښمنان را رسېدلي دي چې له موږ نه پرتوګ وځي په دې میډیا کې په خپلو غارونو کې ننوتلي دي. اول اثر به دې دا فکر کړی و، اول اثر به دې ویلي و چې د عمر بچان به را پیدا کېږي، د ابوبکر بچان به را پیدا کېږي، د علي حیدر حقیقي بچان به را پیدا کېږي، بیا به د مو خولې وازې پاتې وي. نو نران به یاسته خو په خپلو غارونو کې به نران یاست. لیکن په دې ځای کې بیا ګوري خیال ساتي دلته د یو څو اغاګانو شیان پاتې دي له ما سره. راځئ مهرباني وکړئ، راځئ دوستانو، زه به هم ډېرې خبرې نه کوم چې بیا تکلیف نه سي را سره.